بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله یو انسان د روژې په حالت کې په خپل لاس سره شهوت پوره کړي، د بدن نه نطفه خارج شي، نو د انسان روژه ماتیږي به دې سره او که نه؟ نو محترم وروره، کله چې روژهدار په قصد سره د خپل بدن نه نطفه بغیر د جما نه وباسي، لکه په لاس باندې یا علاوه د دې نه په بلې طریقه ما سوا د جما نه، د دې انسان روژه فاسدیږي، روژه ماته شوه او قضا پرې لازمیږي، د دې روژې قضایي به راوړي. کفاره ور باندې نشته دی، ځکه کفاره په جما کې ده. د انسان ډېر لوی مجرم دی، دا به توبه وباسي او د دې روژې قضایي به راوړي. مشهور حدیث دی، اوږد حدیث دی، یدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلی. روژهدار انسان خوراک او څښاک او شهوت زما د وجې نه پرېږدي. نو محترمو، دا شهوت چې دا د روژې سره منافع عمل دی، او د بدن نه نطفه ویستل دا هم شهوت دی، دا په شهوت کې داخل دی. یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې کله یو انسان باندې احتلام وشي، نو دې سره دې روژه ماتیږي که نه ماتیږي؟ نه، په دې سره دې روژه نه ماتیږي. یو انسان دی، هغه وده دی، کله چې راپاڅېدو نو هغې په خپلو جامو باندې څه اثرات ولیدل، نښې نښانې، نو په دې سره د انسان روژه نه ماتیږي، خو غسل ور باندې واجب دی، غسل به کوي او روژې ته هیڅ قسمه نقصان نه رسیږي.